بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لجميع بدي مبارك درسونو کی من دا اللہ رب العزت پا توفیق سرا دا صحابہ کرامو رضوان اللہ علیہم اجمعین سیرت بیانو، او باغ سلسلہ کی من دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا سیرت اکثر برخ بیان کریو. اوننا سی مازیگر زما زین تا دا خبر رالیو کی کمی دیو صحابی نصیحت لوستو، ناسی ذہن تا می دا خبر رالا کہ یو سو نصیحتونا دا صحابہ کرامو بیان شی ملگرو تنو دی که و فائدہ دیر زیادی. منز کی خو منگ چی دا کم صحابی سیرت بیانو دا اگا نصیحتونا بکی باز اگا بیانو، خدا سی مکمل نا دا اگا نصیحتونا بیانو لیکی گی او نا دا بل صحابی یا دا بل دا ایسی کولاو دے آگا کولاو دے چکر پولوی که خپکی گئی نا. دانا آگا وی یا بتا سولے گرمی نے کی صرف مالا کی تا سولے گرمی کی چی گرمی کی سڑے بے سخپیلا سڑکائی کنا خواہ کی اسی بٹن والا گئی پنکھا والا گئی او ما کی دیشی تا سو تا پسرلے احکاری دا واہ خلرہ باتا دا یارا. خواه دا صحابہ کرامو نصیحتونا دا خو دیر خکل عنوان دی دا کتاب لکلو دا پارا زیم که بدی بانی چه تیو علم تا ٹیمی او کینی کنا او راجمه که دی سیرتون و تاریخ نا پا دی دیر خیسته کتاب لکلی کی صحابه کرام و نصیحتو دا او که بیانات پی شروع شی دی وضاحت دا ابدل لڑی او سلسلتی جوڑی تا صحابه کرام و نصیحتون را نقل کی. اوز بیو کس ما تاوی چه نصیحت دا صحابه کرامو آخر دیر دمر اہمیت چی سڑے پی کتاب لکی یا سڑے پی بیان کی دیل اولی دمر اہمیت سڑے ورکی. جواب داری گورا نصیحت دا صحابی او نصیحت دا عام امتی چی صحابہ کرامو نلان دی لیکی فرق دی. اولنے فرق آگا داری گورا عربی کی النصیحہ منگو تا نصیحت وایو، عربی کی دا ٹکی دا النصیحہ دا دی اصل معنی دا خیر خواہی، لکه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی الدین النصیحہ دین دا خیر خواہی نون دے. تی چی کل داوے کرنے چی ما پلانی تا نصیحتو کو ایسا مطلب شو چی ما داگا خیر خواہی وکلا زنیتا دا سمتا اس تا نصیحت کون کنا جستا سو خیر خواہ ما تیو سڑے داوی چستا دا کار غلط تے مکوا دا خکار دے دا کوا دا زمان خیر خواہ دے. نو دا صحابہ کرامو خیر خواہی دا دی امت تا پارا اگر دا ہر امتی دا خیر خواہی نو چتا دا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سی مثال، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی دا امت تا پارا کم خیر گواری دا کی دینشی چی صحابہ کرامو نا بعد چی کم امتیان دی قیامت پورا ہوئی دا کشان خیر خواہی کی دا نیشی کی دے. او کسو کوئی دا کی دیش نو علم پا مشرق کی دے پا مغرب کی دے، پوہا پا مشرق کی دے پا مغرب کی دے. دوی مخبران دا صحابہ کرامو نصیحت ولی یو زنگڑ مقام لری. جواب دا دے چی دا خلقو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر جون تیر کردی. یو سڑے چی دا پیغمبر سر پاتی شیر دا وحی پا زمانہ کی دا وحی دا نازلی دو پا زمانہ کی جون دیو او هغه اوریدلی دي او بیا موږ ته بیانې او موږ ته نصیحت کوي، بدې کې یو فرق دی. لکه زموږ په دې معاشره کې اوس والا زموږ په دې زمانه کې یو سړی دی هغه د علماو سره پاتې شوی دی، علم یې کړی دی،
هغې دپاره ځان ستړی کړی دی د ده په خبره کې او بل هغه چې دغه څه نه دي کړي کوم چې ده کړي دي په دې کې به فرق نه لازم به فرق بله خبره دا یاده کړئ د صحابه کرامو نصیحتونه خالص د قرآن او د حدیث نه اخیستې شوي نصیحتونه لکه زه چې به نن تاسو ته یو څو نصیحتونه بیانوم نه موږ دا سلسله شروع کوو لکه چې ته الله ژوند راکړو بیا به پوره شروع هسې منځ کې د دې ملګرو د راتازه کولو لپاره نور بیا به موږ د روانې هفتې نه د علي رضی الله عنه سیرت پوره کوو انشاءالله د صحابه کرامو دا نصیحتونه دا کوم چې به نن بیانېږي بعض دي دا قرآن او حدیث کې شتي یعنی که چېرته یو عالم تا ته نصیحت کوي یو دینداره شخصیت تا ته نصیحت کوي د خصوصا د دین په باره کې نو دا خبره به هغه د قرآن او د حدیث نه اخیستي اورېدلي به یي لیدلي به یي لوستلي به یي بیا تا ته بیانوي په نصیحت کې خو زه د ځان نه قیسې نشم کولی لکه زه اوس تا ته نصیحت کوم چې مونځ کوه او بیا تا ته دا ووایم چې مونځ چې څوک کوي نو په یو رکات باندې الله دله 50 کروړه نیکیانې ورکوي بل به ماته وایي چې دا خبره کوم ځای کې ده زه ورته زه خو نصیحت کوم نه نصیحت دا مطلب نه دی چې څه دې په زړه کې راځي هغه بیانوه نصیحت وکړه خو په هغه خبرو باندې وکړه چې هغه شریعت کې یا هغه خبرې چې هغه د شریعت خلاف نه وي هغه خبرې چې د شریعت خلاف نه او همدې دپاره الله پیغمبران را لېږلي د دې نصیحت دپاره لکه نوح علیه السلام په باره کې راځي سورة الاعراف کې په لار د شیطان رواني هغه ته په لاره ویلی کېږي نو کله یو سړی دیندار او هغه بېدینه ده ته بېلارې وایي ویدې بېلارې دی او ما یو کس پېژندو شخصي اوس مړ الله دې وبخي هغه به دې خپل یعنی زه خاندان به نه یم زه پر خپل نسب کې قام کې هغه دیندار او ما ډېر ښه پېژندو ډېر نر سړی و نو دې وروڼو به یې دا خبره کوله وروڼه ډېر بېدین و وایي په موږ ټولو کې دا یو بېلارې شی دی په موږ ټولو کې دا یو بېلارې دی کوم چې په لاره و هغه ته یې بېلارې وي او کوم چې بېلارې دي هغه وایي موږ په نیغه لارې دا اوس عجیبه قصه ده لکه نوح علیه السلام چې اولنی پیغمبر الله را لېږلی دی دنیا ته هغه ته قوم څه وایي وایي ته بېلارې هغه وایي یا قوم لیس بي ضلاله زه ګوره بېلارې نه یم ولكني رسول من رب العالمین زه را لېږلی شوی استازی یم د الله د طرف نه کار دې څه دی چې ته راغلی أبلغكم رسالات ربي اولنی کار زما دا دی چې زه هغه پیغامات د رسول تاسو ته چې الله راکړي دي دویم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون او زه نصیحت کوم تاسو ته خیرخواهي کوم ستاسو د آیت محسوب دې لپاره ذکر کوو چې دا نصیحت کول خیرخواهي کول دا د انبیاو طریقه ده د نیکانو خلکو د اوسه پورې د قیامت پورې دا طریقه ده صالح علیه السلام کله چې د هغه قوم راولګېدو او هغه اوښي ته تکلیف ورسو او عذاب پرې راغی او هغه صفا ووایي صالح علیه السلام ته موږ ستا خبره نه منو ستا خبره موږ د سره منو نه خبره ختمه شو الله وایي فتولى عنهم روان شو د قوم نه خفه شو نور امیدونه ختم شو وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي او ای قوم ما ستاسو سره څه پوله پټې په دې څه مسله نه وه اصل کې ما تاسو ته پیغام د الله در رسو ونصحت لكم ستاسو خیرخواهي مې کوله نصیحت مې کو عجیبه دا ده د هغه وخت خبره صرف نه ده د اوسه پورې ورب الکعبه هم دا قانون دی د ډېرو خلکو ولكن لا تحبون الناصحين مګر تاسو مینه نه کوئ نه خوښوئ هغه کس چې ستاسو خیرخواهي کوي او تاسو ته نصیحت کوي دا اوس هم د ډېرو خلکو دا حال لکه زه اوس لګیا یم یو سړي ته نصیحت کوم دا مه کوه په دې ستا آخرت خرابېږي دا مه کوه په دې ستا دنیا خرابېږي اوچت خوی دا دی سړیتوب دا دی دروند خوی دا دی
دا د سپکو ډچو کارونه دي، دا د ګناهګارو خلکو کارونه دي. کوم چې بېدینه یې دین نه وي خبر، د ځمکې په دې مخ د خپل ځان لوی دشمن ما ګڼي. خو چې کم کس دوی ته وایي چې نوې لاره راوتې ده په ټیک ټاک کې د مخکې کېدو، او په دې کې یو سندره ور واچوه ته به داسې شي، او یو ډمتوب وکړه ته به داسې وکړي، او فحاشي وکړه پیسې به راځي، او رسلی شوی. د صحابه کرامو بعض نصیحتونه ما په تادی کې یو څو راجمع کړي، او وخت زموږ سره دومره نه وي، او ما ته ستو چې دا اوږده لړۍ ده که سړی شروع وکړي. او که چېرته الله توفیق راکړو او موقع برابر شوه، نو په دې باندې که لیکلو شي نو دا به ډېره مزه کوي. الله دې توفیق راکړي. الزبیر بن العوام رضی الله عنه مشهور صحابي دی. ځای په ځای ما د تذکره هم کړې ده، بعض ما د سیرت څه نه څه بیان کړی هم دی په یو موقع نیمه کې. ده به دا خبره کوله، مشهور نصیحت د ده دا دی، وایي که تاسو کې د چا وس رسي، من استطاع ان تكون له خبیئه من عمل صالح فلیفعل. په تاسو کې که څوک څه پټ رازونه او نیک عمل پټ ساتلی شي، نو پټ دې وساتي ځان دپاره. دا ته څنګه پټوي؟ نشي پټولی. دین بیانول، دین زده کول، جهاد کول، د الله په لار کې په داسې وخت کې مال لګول چې عام خلک لګیږي، یو ځای کې مال لګوي، نو بس ځینې حج کول، عمره کول، رمضان په میاشت کې روجې نیوه، لازم به روجې نیسي. خو بعض اعمال هغه دي چې هغه انسان یې نه راښکاره کوي، نو بل انسان ترې نه خبرېږي. هغه به دا وي ملګرو ته وي که تاسو کې څوک څه رازونه د الله سره پټ ساتلی شي، نو ودې ساتي. اوس که داسې وشي چې دغه یتیم چاته ووایي، یو بل د ده خپل دی چې په دې مسله کې ورسره منډې وهي، د ده هغه په منځ کې واسطه ده، کیدای شي هغه ووایي. خو که دی چاته نه وایي، د ده د طرف نه څوک نه خبرېږي. یو سړی دی د خیر په کار کې، موږ کوې وتو یو ځای کې، او ته پکې مرسته وکړه، که دی نه بیانوي چاته هېڅ پته نه لګي. سړی د شپې تهجد کوي، هېڅ پته یې نه لګي. یو سړی نفلي روجې نیسي چې څوک خپل عمل پټوي، رب یې راښکاره کوي، او چې څوک یې راښکاره کوي الله یې ذلیله کوي. مه کوه دې کوشش کې مه پرېوځي، دا د ریاکارۍ غټه دروازه ده چې زه چا ولیدی، زما خبره چا واورېدی، زما چا صفت وکړ. سره دې صفت نه کوي، بنده به صحیح او د هغه صفت به صحیح. او ما ورته خو کوم دې دپاره نه، موږ خو دې دپاره کوو چې کله دغه الله ته یوازې شو، کوم رب ته چې ته یوازې مخامخ کېږي، د هغه سره یې ساته. دا د زبیر رضی الله عنه د نصیحت مقصد. یو خبره به یې دا کوله، وی چې څوک د الله په واسطه څه وغواړي که نه، نو مې واپس کوه، ځکه چې تا ته الله یاد کړی دی، مخلوق یې ته نه دی یاد کړی. او دا اصل کې د الله قدر دی. لکه حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې د الله په نوم تاسو ته قسم وخوري، بې یقین کوه ځکه چې الله یې درته یاد کړی. الا استثنایي حالات دا دي، یو سړی دی چې هغه په دې دروغو مشهور دی، یو سړی دی هغه په دوکو دړکو مشهور دی، خلکو ته الله را یادوي او بیا دوکې دړکې. یو کس بل ته څه مسله وه، زه پکې هم بولم او نور کسان هم بولو، څه سفارش یې کوو، خو هغه کس وي چې منم یې نه، او د هغې اختیار و چې نه یې مني، څوک په چا زور زبردستي خو نه شي کولی. ډېر کلک و په دې مسله باندې چې نه زه یې نه منم، او یو ورته لګیا دی او بل ورته لګیا دی. دې کس ډېر عجیبه خبره وکړه، د چا چې په ده پسې را سفارشیان بولي وو، او چا چې مسله وه، هغه ورته وایي ګوره ذوالجلال رب درته را یادومه، دا خبره نوره پرېږده. او په ټکه سړي وایي بس یې شو. ټول ورته حیران شو. زه په خپله باندې که څنګه وایي دی وایي ذوالجلال رب، ذوالجلال خاوند د عزتونو، خاوند د عظمت، خاوند د لویوالي، دې نه خوا پکې څه پاتې نه شو. هغه سخت سړی
چې قسمه قسم د پسې خلک بود کو بیا ما ته وایي تا به بوزو ما زه سید زه به سره خبره وکړه خو د هغه خپل حق و چا مجبوره کولی نه شو سفارش دې ته وایي چې ته خبره وکړې نور هغه مني نه مني د هغه کار دی ته پسې ته نه شي کولی زه نه منم خو ده ته پته چې خولې له دا ټکی راکړه وایي ذوالجلال رب درته راید ایمان دی چې یو سړی تا ته ده اوس که موږ ته څوک داسې ووایي که نه چې زه ستا خوا ته راغلی چې کس زما خوا ته راشي مشر او ما ته وایي چې یاره په تا مې خدمت دی ته به دا کې دا به کې او زه ګوره په دې راغلی یم ځکه چې زما او ستا د پلار ملګرتیا وه او زما او د هغه ورورولي وه زه که هر څه کېږي او د الله په توفیق سره زه به ده سره دا منډه وهم ځکه چې ما ته پلار رایت کړی دی او پلار ما ته ګران دی یو سړی ما ته مور واسطه کړي چې یاره ستا مور سره دا رشته وه زمونږ داسې مور ما ته ګرانه ده ملګری راته یاد کړي نور هر څه پورې ملګری راته یاد کړي ستا هغه پلانې ملګری نه دی او هغه سره موږ هم کینو پاسو د دې ملګري که زه قدر کوم زه به دا کار کوم نو چې تا ته رب را یاد کړي چا چې ته پیدا کړی څوک چې تا له رزق درکړي الله یې درته را یاد کړو چې الله یې درته را یاد کړو اوس تا څه خیال دی سوچ کوه چې تا دا خپل رب سره دومره محبت وکړو چې یو کس درته را یاد کړو تا وله خبره ومنله تا وله قسم ومومنو دا رب خو دا هر څه ویني نو تا له به څه درکوي هغه غیرتي ذات دی چې تا دومره غیرت په خپل رب کې او دومره ستا د هغه سره مینه ده نو هغه رب به بیا تا له څه درکوي د دې اندازې بیا ولګوه یو خبره دا کړې و دا ډېر ناشنا د زبیر بن العوام په سیرت کې راځي په ده باندې قرضه وه قرضه پې ونو دې زوی ته یې وصیت کړی وي زما دا کم قرض چې په ما دی دا به ورکړي که زه مړ شو د پلاني قرضه ده د پلاني قرضه ده او که دې نشوه ورکولی جو بیا به فاستعن بمولای بیا زما چې کوم مولا دی او مولا په معنی د ملګري هم راځي د سید او د سردار هم راځي د هغه نه به مرسته وغواړي هغه ورته من مولاک ستا مولا څوک دی وی الله بیا به الله ته ووایي که ستا خبره ستا د وس نه بهر وه بیا الله ته ووایي الله نه به مرسته وغواړي هغه به درسه لار راوباسي دې کې زموږ دپاره ډېرې خبرې دي داسې وړه خبره نه ده یو لویه خبره دا ده که نه که ډېر هم دیندار او الله ته نږدې خو قرض پردی حق دی لکه دا زبیر ابن العوام رضی الله عنه هغه کس دی چې رسول سلم د ده نوم اخیستی دی والزبیر فی الجنه او زبیر په جنت کې دی خو ده ته دا قرضه ماف نه ده دا به دی ورکوي موتا ته به ماف شي سي چې قصدن عمدن موتا خبره راکاږو او د هغې نه یو قیسه جوړو زه بیا به یې ورکوم او زه هغه هسې لږ مالدار او زه تادي خو یې نشته او زه په ملک کې او زه پردي ملک کې او زه دلته او دا قیسې جوړول او که مرګ راشي یوه دویمه دې کې فایده موږ ته دا راووته چې په تا باندې د چا حق دی د هغې نه خپل بچي او کشران خبر کا دې کې لویه فایده دا وي چې یو خو به دا حق ادا کړی شي حقدارو ته به ورسي ځکه چې تا خبر کړي دي دویمه فایده پکې دا ده څوک به د دروغو دعوه نشي کولی کله ګوره دروغجن پکې دعوه کوي یو سړی مړ شو او کشر یې دا ووایي که په ده باندې څه قرض وي نو یو راکوي زما پې قرض دی او دروغ ووایي اوس به ده سره څه کوو صحیح د شرعي مسله خو شتي خو دعوه خو وشوه که نه دا که چېرته ده د خپل کشران په وخت خبر کړی وی او ټول لیکلي ورته ښوولی وی چې پلانې او پلانې او پلانې او پلانې د ده دا حق دی دا حق دی بیا هېڅ مسله نه جوړېده بله مسله د دې نه دا راووته چې هغه زموږ نه یېره ده هغه دا چې هر کار چې درته ګران شي که نه او هره مسله درته ګرانه شي نو دا مه هېروه چې په عرش باندې یو رب دی هغه ته د دې مسلې حل کول هېڅ نه دي دا خبره ګوره زموږ نه یېره ده زه حقیقت زموږ نه یېره ده
دا زمونږ دا دومره غم او دا دومره ټینشن چې دې حده پورې خبره ورسېده چې خبرونه پکې دا هم راځي چې خودکشیانې پکې بعض خلک کوي ځانونه وژني، او څوک د لیونتوب ګولۍ خوري، او څوک د خوب ګولۍ خوري، او څوک حالات داسې جوړ شوي. دا دومره سطح حالات رسېده، دلیل په دې دی چې زمونږ دا خبره یېره ده چې الله ته واپس کېدم لازم دي، او د هر څه حل کول هغه ته اسان دي. دې نه یو بله مسله هم راووته چې دنیا کې ژوند تېری که نو کله یې په چا قرض وي او کله پې د چا قرض وي. دا اوچت مخلوق د ځمکې په دې مخ د صحابه کرامو نه بعد په دوی هم قرضې وي. ځان د مرۍ نه مه نیسه او په ما قرض ده او دا به څه کي او دا خو زه تباه شوم او زه برباد شوم. بعض لمحات چې دی بلکل صفایي د چا پې روپۍ نه وي، دا بعض لمحات راځي. یو سړی به ماته وایي چې دا غټ غټ تاجران چې دي او مالداره چې دي په دوی او په دوی باندې نه ته چې تجارت کې د چا سره ډیل کې د چا سره ته معامله کې کله د ده په تا راوړي کله به ستا راوړي. که نه تاجران قرض نه کوي، اکثر د پکې داسې ویني چې د اکثر مال چې کوم ده سره پروت وي د ده په دکان کې د ده په ځي کې هغه د به قرض راغستی او لږې لږې پیسې ورکړي. داسې یو فایده لکه چې زمونږ د بعض ملګري د قرضو دې مسلې ډېر ټینشن کې اچولی. دا ټینشن دی ځکه خو به رسول وسلم دا الله ته سوال کوو یا الله د قرضې نه مې وساته. عایشه رضی الله عنها ورته وویل یا رسول الله ته دا سوال ډېر غواړي چې دې کې څه دي. هغه ورته وویل عایشې ته رضی الله عنها وی عایشې سړی چې کله قرضه پې له چا راشي نو رښتینی سړی دروغجن شي، رښتینی سړی دروغجن شي او رښتینی سړی بیا د وعدو خلاف ورزي شروع کړي. نو لوی غم دی، الله دې موږ ټول ساتي. او په چا چې هم قرضه ده الله دې زر تر زره ختمه کړي، الله دې ولا اسباب پیدا کړي چې د دا قرضې ختمې شي. طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه د دې یو نصیحت ما کتلی او ډېره عجیبه خبره یې کړې وه. طلحه رضی الله عنه د وی انا لنجد باموالنا ما یجد البخلاء. و دې ته نصیحت دې نصیحت ته او دې خبرې ته غوږ کښېږدي. وی مونږ چې بیا به څه کوو، بچي به څه کوي، نوسي کړوسي بس پکې سم بخیلان دي. مقصدي کومه خبره چې بخیلانو ته راځي چې مال خو ډېر خوږ شی دی دا به زه اوس ورکوم او په دې ما ځان ستړی کړی دی او په دې ما خوله ده کړې ده او په دې شي او په دې مسافر په سخي کې او په بخیل کې دا فرق دی. اوس چې د سخي سړی چې دا مال لګوي ستاسو څه خیال دی چې لکه بس دې چې راواغېسته اوبو ته یې ورولي نه خفه کېږي پسې خو بیا هم لګوي. ولې ځکه چې دی صبر پې کوي په دې خبره چې دا ماته زما رب ویلي دي، دا اوچت صفت دی، دا د اوچتو خلکو خوی دی، دی پې صبر کوي. بخیل صبر نشي کولی ځکه هغه لګولی هم نشي. نو سخاوت دا ډېر اوچت صفت دی او دا د صحابه کرامو په هغه صفاتو کې دي چې کوم په اولني سر کې بیاني. یو څنګه په هغو کې سخاوت نه او د چا سره علم کړی دی او د چا په تربیت کې رالوی شوي دي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه وایي دا انس ابن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دومره سخي وو په سخاوت کې دومره هغه تیز و سخي. نو کوشش وکړئ چې سخیان شئ، مالداره نه څه سخیان. نو سړی به ماته وایي چې مالداره شي سړی خو سخي شي که نه نشي ویلی ماته مالداره شي خو سخي نه فرق دی دواړو کې. زه د فرق وښیم کیدای شي دا خبره تاسو چا نه نه اورېدلې. یو مالداره سړی هوټل ته راننوته او ډوډۍ وخوړه. بیا چې تو تپوس یې وکړو بیل څو دی هغه ورته بیل مثال زمونږ طرفونو ته دا دغه ډېر کېږي. هلته چې کوم سړی لږ مالدار دی هغه یو نشه وي بیا سمه
عجزي هلته ډېره کمه ده. سړي به کوم بې عزته کړو، کیدای شي څه ګیلاس میلاس یې مات کړی، څوک ورته څه نه وایي، مالداره دی. بل لاغې کېناستو هم حقه ډوډۍ وخوړه، چې ورغی بل څو شو، 10,000 روپۍ شو. 10,000 یې ورکړي، ګران کار دی. دا جوړه به څو ده؟ دا جوړه به 200 روپۍ. دا 200 روپۍ دا 50 تا شوې ده. دا سخاوت دی، زړه د انسان سره. دا د باچایي ژوند دی. دا بل صرف مالدار دی، فقط پیسې ورسره ډېرې دي. ښه ابو عبید د دومره هغه اوچته خبره کړې ده، هغه به دا وي او دې ته غوږ کېږي. وایي د دنیا کې داسې خلک شته چې د خپلې کپړې د سپینوالي ډېر خیال ساتي. د کپړې د سپینوالي ډېر خیال ساتي او دین ترې ګنده شوی د هغې ورسره سوچ لري. خیال هم دی دې جملې ته، خیال د څه ساتي؟ یاره دا خو زما په جامو داغ ولګېد، چې دلته داغ نه وي، دې جامه کې کوت نه وي، دا داسې سمې سرې شوي دي او څه مزه به یې کولې چې ظاهري جامه دې هم پاک کوي او په دین دې هم داغ نه وي. نور علی نور. ظاهري جامه هم پاکه ساته، ته شریعت دې نه نه منع کړی. هغه صحابي وي یا رسول الله یو سړی خوښوي چې زما پیزار دې مزېداري، زما جامه دې مزېداري، دا هم تکبر دی. هغه نه، الله جمیل دی، ښایسته دی، او ویښته به دې ببر ببور ولاړي او دا چې چا هم دا نقشه خوری دی په دین پوه نه دی. ها که داسې حالات ته باندې راشي د غریبۍ او د انسان په کپړو کې ټانکۍ لګېدلي او ټانکې پکې لګېدلي او ټوټې پکې او دی پې صبر کوي، دا اوس دینداري ده، ځکه چې په ده دا حالات راغلي دي. خو د ځان نه دي شي کولی. یو کس ما لیدلی او تاسو ته ما قیسه کړې وه، دا هم ډېره مخکینۍ خبره ده. هغه به دا دغه ډېر کوو، دا ګرځېدو را ګرځېدو به یو ځای کې به په دیرو کې نصیحت کوو، به پکړې راځي ته روغه جوړه په قینچې باندې پرېږدي او بیا د هغې نه دې تارونه هم ځانګي، بیا پکې بخۍ هم به وه. بله ما دا ریاکاري ده، دا ریاکاري ده. ته په زور ما ته ښیې چې زه دیندار یم. که به داسې حالات په یو چا راشي چې د هغه سره د روغې جوړې طاقت نه وي، همدغه جوړه یې چولي چې تارونه دې ټول ځوړند دي، زړه ده او اصل کې دی لګیا دی خپل ځان بې عزته کوي. او په دې خو ښکلی مثال در درکړم. نن سبا دا موږ چې اوس یو په 2015 کال کې میلادي 2015 کال، اوس به ختم شي، 2016 به شروع. دا زمانه غټه فتنه نن سبا هغه د شهرت ته چې زه مشهور شوی، زه مشهور شوم. د ده دا سوچ دی چې زه مشهور شوم، زه عزتمن یم. نو د شهرت دپاره به څه کې؟ یو خو هغه شهرت دی چې الله یې چاله ورکړي، چې الله یې چاله ورکړي هغې کې هېڅ ته ضرورت نه راځي چې الله مشهور کړي. کله نه ګډوډو ویلو ته ضرورت راځي، والعیاذ بالله، نه بلې ګناه کولو ته. الله به دې عزتمن کړي، مشهور شي. ښه نو ته به څه کوې؟ ته عالم یې؟ دا علم خو نشتی. د ډاکټرۍ څخه وغواړي؟ نه. انجینیري څخه یې موږ ته ساینسدانې، بل څه داسې د خیر ښېګړې، د معاشرې، د ټولنې نه نه، خو بس ځان مخکې کو. نو که ځان مخکې کې زموږ په معاشره کې د ډېر افسوس سره دا خبره وکړو، څومره ګډوډ لګیا ته مشهورېږي، څومره ګډوډ لګیا ته مشهورېږي. نو زموږ په معاشره کې ګډوډ هم مشهور دي، لیوني پکې مشهور شوي دي، بیماران ذهني ځان عزتمن کو. ابو عبید رضی الله عنه وایي هغه دا خلک یادي، وایي بعض وایي چې ما ځان عزتمن کو، خو پوه نه دی چې ځان دې بې عزته کو. مشهورېده جدا خبره ده، عزت جدا خبره ده. ګوره یاده کوي دا مسله، نن ځان سره قیمتي مسله ویسي. مشهورېده جدا دي، عزتمند دی، قدرمند دی، په معاشره کې، په کور کې، په کلي کې، په قام په منځ کې، په ملک کې.
حالانکه مشهور دی د هغه